ډاکټر فرقان الحق دا نه غوښتل چې امبولانس دې د تر کوره راورسیږي او رسوایي دې جوړه شي، خو داسې وشول او د خلکو پام یې ورجلب کړ. کله چې کورونا ناروغۍ په سږو اغیز وکړ نو روغتون ته یې له تللو انکار وکړ، خو حالت یې نور هم خراب شو او اړ شو چې امبولانس راوغواړي. د ځای د نشوالي له کبله یې دريو روغتونونو له درملنې ډډه وکړه او ډاکټر فرقان الحق بیرته خپل کور ته ستون شو. په دې وخت کې یې په ساه اخیستلو کې ستونزه پیدا کړه. په خپله ډاکټر و نو پوهېده چې حالت یې نور هم په خرابېدو دی. له خپل ډاکټر ملګري یې مرسته وغوښتله چې په یو روغتون کې ورته ځای پیدا کړي. مهرباني وکړئ د خپلې پخوانۍ سرچینې له لارې په انډس روغتون کې پیدا کړئ. خو مسله دا ده چې زه هلته څوک نه پیژنم، لیکن هڅه به وکړم. مهرباني وکړئ هڅه وکړئ او خبر راکړئ. څو ساعته وروسته ډاکټر فرقان په خپل کور کې مړ شو. مېرمن یې بي بي سي ته وویل چې هیڅ چا ورسره مرسته ونه کړه او اوس دا هم په دې ناروغۍ اخته شوې ده. وایي ځای نشته او ټول کټونه نیول شوي، نو ځکه یې انکار وکړ. ما یو شخصي روغتون ته زنګ وواهه خو هغوی هم را باندې ټلیفون بند کړ. بیا مې ژر حکومتي روغتون ته ورساوه او په خپله مې په کټ کې واچوه. د مرستې لپاره مې چیغې ووهلې خو چا را سره مرسته ونه کړه. د حکومت لخوا د 40 ساعته پلټنې پایله دا وه چې په حکومتي روغتونونو کې یو ډاکټر بې پروایي کړې، خو شخصي روغتونونه دا نه مني چې له دوی یې مرسته غوښتې وه او یا هم د دوی روغتون ته ورغلی و. تر دې دمه په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ته په عادي او موقتي روغتونونو کې یوازې 20,000 کټونه برابر شوي دي چې نیم یې له وړاندې ناروغانو نیولي دي. له بده مرغه روغتونونه مو د نورو کټونو لپاره دومره وړتیاوې نه لري چې موږ یې غواړو. ټول سیستم مو له کاره غورځېدلی او په چټکۍ د دې ناروغۍ خپرېدا له کبله مو ډاکټران او روغتیا پالان اغېزمن شوي. پاکستاني چارواکو له اوونیو د پلي شوي ټولبند ختمول پیل کړي دي او خلک هم بازارونو او مارکیټونو ته ځي ځکه اختر ته چمتووالی نیسي. د دې امکان شته چې د محدودیتونو نرموالی به د نورو پیښو لامل شي او بیا به ډیرو نورو کټونو ته اړتیا وي. د لاهور د سیمهیز روغتون له دې انځورونو ښکاري چې د ناروغانو درملنه روانه ده، خو چارواکي ویره لري چې که ناروغان ډیر شي نو ښایي د ډاکټر فرقان په څیر ډیر نور کسان هم کورونو ته واستول شي.